سلامونه، وخت مو په خیر. شبنم وزیری یم د دیر نیوز سلرویشت پرزنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. شنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 21 او د 2015 زیږدیز کال د سپټمبر 14 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د اتیا کوروشکارانو ترمنځ د کوروش سیمه ییزې سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو په پایله کې د 5 جوړو لوبې مساوي او 15 کوروشکارانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې چې 3 اونۍ به دوام وکړي. د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې 1000 جفت مرکزي لوبډلې د 4-1 ګولونو په توپیر خپل سیالي هلمندي یارانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د ارزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د 21 لوبډلو ترمنځ د ټپ بال کرکټ سیالۍ د مرکزي ځوانانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې مرکزي لوبډلې د 9 ویکټو په توپیر خپل سیالي ملي اتلانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. د سپورت ډګره وروستی خبر هم ده چې د کندوز ولایت په کلبات ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو ترمنځ د ټپ بال کرکټ سیالۍ د اسدالله لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه کې اسدالله لوبډلې د 15-14 نمرو په توپیر خپل سیالي ایشان توپ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز سلرویشت. تر سبانۍ خپرونې د الله پامان.